زناکار خزا زناکار سړی کله چې غیر شادي شده دي مسلسل دوری هر یو کس له ورکوي او بیا الله فرمایي ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله. سبحان الله. واورئ زما وروڼو ځان سره لږ سوچ پر خپل ګریوان کې وکئ چې زناکار کس ته رب العالمین دومره غصه دی. یو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین په انسان باندې د خپل مور نم ډېر مهربانه دی، لیکن بل طرف ته کم سړی چې په زنا کې مبتلا دی دی زناکار دی، کومه ښځه چې زناکاره ده دای په باره کې الله فرمایي سلسل دوری ور ورکوي او بیا وایي ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین الله. ګورئ چېرته ترس پې ونه کوي، چېرته زړه پې درد ونه کړي. ګورئ دا حد پې جاري کوي، ترس په دې ونه دی پکار. سبحان الله چې کوم انسان چې په هغې باندې رب العالمین د مور نم ډېر مهربانه دی، دا څومره غټ جرم دی چې رب العالمین یې دومره خفه کړی دی چې موږ ته مو یې ګوره چې ترس پې ونه کوي، ترس پې چېرته ونه کوي. بیا وی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. ګورئ پټ ځای کې سزا ورنه کوي، دا دومره غټ مجرمان دي، پټ ځای کې سزا ورنه کوي، بار چوک تیره وباسئ، یو میدان تیره وباسئ. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. د دې سزا ته د یو جماعت د مؤمنانو حاضر شي. ګورئ دومره الله خفه کړی دی چې وایي ګورئ ترس پې ونه کوي په دې خلکو باندې. اوس شادي شدلی او زنا یې وکړه، بیا وایي رژم یې کوي، په کاڼو باندې ولی وایي سنګسار یې کوي په عام یو کلاو میدان کې، ټول خلک دې پای کې شي سواري. دوی دومره پابندي لګولې ده چې زناکار خلک چې کوم دي دې سره تعلقات هم ختم کوي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. زناکار سړی دا به نکاح نه کوي مګر د زناکارې ښځې سره به کوي یا د مشرکې سره به کوي، او زناکاره ښځه د هغې سره به نکاح نه کوي، یا به زناکار سړی کوي یا به مشرک کوي. وحرم ذلک علی المؤمنین. زناکارو سره نکاح کول دا په مؤمنانو باندې حرام دی، وایي بند دي په هغې باندې. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، ویل یا رسول الله ای الذنب اعظم. کومه ګناه ډېره غټه ده په ګناهونو کې، کومه ګناه ډېره غټه ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ان تجعل لله ندا وهو خلقک، چې ته د الله سره شریک جوړ کې، حال دا دی چې دقه الله ته پیدا کړی. بیا ورته ویل ثم ای، بیا کومه ګناه غټه ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان تقتل ولدک خشیة ان یطعم معک، خپل بچی قتل کې په دې وجه باندې چې زما سره بیا سبا له خوراک کوي، زه وس نه لرم طاقت یې نه لرم. بیا ورته ویل بیا کومه ګناه غټه ده؟ ورته ویل ان تزانی حلیلة جارک، چې د خپل ګاونډي د ښځې سره د هغې د لور سره ته زنا وکړې. دا دریم نمبر غټه ګناه نبي صلی الله علیه وسلم دې کس شمار کړه. زما وروڼو معمولي خبرې نه دي، دا خو د کفارو سازش دی، د کفارو میشن دی چې هغوی وایي چې موږ مسلمانانو کې سیکس عام کو، په مسلمانانو کې موږ زنا عامه کو، فحاشي په دې کې عامه کو، د دې نوجوان نسل په دې جال کې گرفتار کو چې بیا څه کوو هغه بې کولی شو. خو نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې کوم سړی زنا کوي د حال ګورئ لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن. زناکار سړی چې زنا کوي په دغه ټیم کې دی ګنې مؤمني وایي. یو روایت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه کې راغلي کله چې سړی په زنا کې مبتلا شي ایمان ته چوت شي بر په سر باندې د چترۍ په شان ته ولاړي. سبحان الله. یعنې په دې ټیم کې دا سړی بې ایمانه دی، که دله مرګ راغی دا بې ایمانه مړلی. دومره خطرناک جرم دی چې د دې سره ایمان هم نه ټینګېږي. ایمان د حیا نوم دی. الحیاء شعبة من الایمان. حیا د ایمان یو شعبه ده. کوم سړی کې چې ایمان موجودي سوال نه پیدا کېږي چې دی زنا وکړي، او چې کله هم زنا کوي دا ایمانو سره روغ نه پاتې کېږي، دا ترې پورته کېږي. حدیث سے مسلم کې راغلی دی اذا زنى العبد خرج منه الایمان. کله چې سړی زنا کوي ایمان ته وځي. بل روایت کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام حاکم نقل کړی دی و اسناده جید کرسن سره، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من زنا او شرب الخمر، چا چې زنا کوله یا شراب څکل
نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان قميص من رأسه. سبحان الله. کله چې سړی زنا کې مبتلا شي، کله چې سړی شراب څکي، رب العالمین د دې انسان نه دا ایمان داسې وباسي لکه څرنګه چې سړی د سر د طرف نه دا کمیس داسې وباسي. سړی چې دا کمیس داسې وباسي بربنډ پاتې کېږي که نه پاتې کېږي؟ سړی چې زنا وکړي یا شراب څکي نو دا ایمان دقه شان تر ځان نه وباسي، دی بربنډ خالي پاتې شي، دی بې ایمانه پاتې کېږي. زما ورونو زناګانې په دې معاشره کې ډېرې عامې شوې، نو نوجوانان درکنار، مشران خلک هم پکې مبتلا دی، غیر شادي شده څکې شادي شده خلک هم پکې مبتلا دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا خلکو باره کې فرمایي ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم. درې قسمه خلک دی رب العالمین به ورسره په ورځ د قیامت خبرې نه کوي. تاسو نه تپوس کوم زما ورونو، کوم سړی نه غواړي چې زما سره د الله خبرې وکړي؟ کوم سړی نه غواړي؟ څوک دی کم بدبخته دی چې هغه به وایي چې زما د الله خبرو ته ضرورت نشته دی، زه د الله د خبرو ارماني نه یم؟ دا کم بدبخته به چې هغه به دا خبره کوي. ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة. درې قسمه خلک دی چې الله په ورځ د قیامت د سره خبرې نه کوي. ولا یزکیهم، نه به پاک کړي د ګناه نه، نه به صفت وکړي. ولا ینظر الیهم، نه به ورته الله د رحمت په نظر باندې وګوري. ولهم عذاب علیم، او د دې خلکو دپاره عذاب علیم هم الله مقرر کړی د دې خلکو دپاره. یو پای کې کم کس دی اول نمبر ذکر کړی شیخ زان، هغه مشر سړی چې زناکار دی، مشر سړی دی، شادي شدم دی، بچی هم شته دی، بیا هم په زنا